السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ډیره ښایسته طریقه در زده کوم هغه کسانو ته چې څوک وټساپ استعمال کوي. نو دوستانو ګورئ که چېرته تاسو خیال کړی وي موږ وټساپ ته هر رنګ لوک ورکولی شو، خو کله چې موږ ته یو خاص کس ووایي چې وټساپ دې راکه، موبایل راکه، وټساپ نه زه چاته میسیج کوم یا کال کوم، نو هغې ته موږ چې کم رنګ لوک موږ په لګولی وي موږ هغې ته هغه لوک کولاو کړو، موبایل ورکړو چې هغه کولی شي چې په وټساپ کې د چا میسیج وغواړي ویې ګوري. خو په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه در زده کوم دوستانو، زه تاسو ته یو مثال در کوم چې تاسو په صحیح طریقې سره پوهه شئ. په وټساپ کې موږ 100 کسانو سره میسیجان کړي دي. موږ غواړو دوستانو چې په 100 کسانو کې د 5 کسانو میسیج هیڅوک هم ونه ګوري. نو بالکل دا تاسو کولی شئ په وټساپ کې په 100 کسانو کې 5 کسانو میسیجانو ته یا د 2 کسانو میسیجانو ته تاسو بیله لوک ورکولی شئ. څوک هم چې ستاسو وټساپ کولاو کړي بیا په وټساپ کې دننه د هغو کسانو میسیجان کولاوي چې کوم ته تاسو لوک ورکړی وي، نو هغه میسیجان هغه کس میسیج چې څنګه کولاوي دی ته به یو لوک راځي چې لوک یې نه وي کولاو کړی، هغه میسیجان به په وټساپ کې دننه دی د هغه خاص کسانو میسیجان به دی نشي کتلی. ویډیو ډېره خوندوره ده، تر اخره یې وګورئ. همدا طریقه در زده کوم. که چېرته مو له دې ویډیو څخه څه زده کړل نو حتما به شیر کوئ، ویډیو لایک کړئ، که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې دا څنګه کار کوي. ښه دوستانو، د دې لپاره به تاسو یو اپ ډاونلوډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې وي. اولني کمنټ څخه ډاونلوډ کولی شئ. بیا هم د دې اپ ډاونلوډ کولو د ویډیو په اخر کې طریقه در زده کوم. کله مو دوستانو چې دا اپ ډاونلوډ کړو آن کړئ، د آن کولو سره په دې طریقې سره لوډینګ کوي، انتظار ورته وکړئ. بیا تاسو ته وایي چې دې ته تاسو یو پاسورډ چې کوم دی هغه کریټ کړئ. نو دلته کې به تاسو هغه پاسورډ چې کوم دی ورکړئ. یو ځل مو چې ورکړو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا دوستانو یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ. بیا په دې طریقې سره ځي دا ټیک مارک کړئ او دا اکسپټ کړئ. کله مو چې اکسپټ کړو په دې طریقې سره تاسو سیټینګ ته بیایي. ډېر آسان کار دی. دلته کې په ډاونلوډ اپ باندې کلیک وکړئ. بعضو موبایلو کې همدا اپشن ډایرکټ راځي، نو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ د اولنی اپشن چې کوم دی دا تاسو آن کړئ. په دې کلیک کړئ. بیا په دې طریقې سره بعضو موبایلو کې میسیج ورکوي، نو دا به تاسو ټیک مارک کړئ. ګورئ دا بټن چې دی دا به تاسو ټیک مارک کړئ. هغې وروسته به یو څو سیکنډه وروسته په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا سیټینګ وکړو بیا به تاسو بیرته لاړ شئ همدې اپ ته. دا اپ ګورئ په دې طریقې سره دی. دلته کې به تاسو د پلس نشان چې دی په دې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. بیا به دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري دا بټنو، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا بټن آن کړو بیا تاسو دې طریقې سره راولي، نو بیا به ګورئ دوستانو دا بټن چې کوم دی دا موږ یو ځل آن کړی و، کار یې ونه کړو. دا به تاسو یو ځل بند کړئ بیا به آن کړئ. بیا به دا ټیک مارک کړئ، په اوکې به کلیک کړئ. بیرته به دوستانو بیا راشئ همدې اپ ته. اوس بیا موږ په دې پلس نشان باندې کلیک کوو. پلس نشان باندې مو چې کلیک وکړو ډایرکټ موږ ته وټساپ آن کړو. په وټساپ کې موږ غواړو چې دغه میسیجان چې کوم دی دا هیڅوک هم ونه ګوري. دې ته موږ خاص لوک لګوو. ګورئ د دې کس میسیج ته لوک لګوو. نو په دې میسیج باندې کلیک کوو. دلته کې رالو. که بیرته بیا دا تاسو کولول غواړئ نو د تلې نشان چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. ګورئ دا تلې باندې مو چې کلیک وکړو دا کولاو شو، په دې باندې مو کلیک وکړو دا لوک شو. نو اوس موږ څه کوو؟ وټساپ ته ځو. وټساپ مو آن کړو. دوستانو وټساپ مو چې کله آن کړو ګورئ یو کس دی رالو. دا دې ته خو تاسو لوک لګولی دی. وټساپ یې که ان کړی هم وي ګورئ په دې باندې چې څنګه کلیک وکړي دې ته به دا لوک راځي. موږ چې هغه لوک ورکړو کولویږي به موږ ته به ډایرکټ ان کېږي. دا که چېرته موږ دوهم کس ګورو دا ډایرکټ ان کېږي، دې ته د لوک ضرورت نشته. نو که بیا هم تاسو د دوهم کس میسیجان لوکول غواړئ همدا اپ آن کړئ. د آن کولو سره ګورئ دوستانو اول دغه تاسو نه دې طریقې سره کوډ غواړي، کوډ ورکړئ. هغه وروسته دوستانو دلته کې پلس نشان درکوي، پلس نشان کلیک کړئ. په پلس باندې کلیک کولو سره د دوهم کس میسیجان لوکول غواړئ په دې باندې کلیک کړئ. اوس ورځو چې دا اپ به تاسو څنګه ډاونلوډ کوو. د دې لپاره به دوستانو د کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په کمنټ باندې کلیک وکړئ. په کمنټ باندې کلیک کولو سره دغه شان به یو لینک وي، په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي، په ډاونلوډ کلیک کړئ، دا اپ ډاونلوډ کړئ. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي له ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همدغه شان نور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.